لاړ شه سربیا نه 15000 میله ټوپکه واخله رئیس جمهور د سربیا مې ملګری دی ما له رئیس صاحب دلته دا د مې میاشت د مې 2021 نهشتم د مې ویل ته ورشه سلا راوړه مال په کچې شي راوړو صاحب په چی باندې کلاشینکوف ویل واخله سربیا یې جوړی بلګراد ته ویل لاړ شه لاړم مالته لاړم حیات په سره لاړم 2 ورځې سفر و چې بیرته راغلم موږ رئیس صاحب دا سلا چې دي پیسې خو سیستکاب بناموس ورکوي امریکایان ویل چې سربیا خو د دې سره کم لانجه د ناټو کې نه دي د کانګرس زمونږ د پیسې نه مني هلته لاړ شي یو دفعه غرب ورکوي زه د رئیس جمهور یم که ته استعفا دې وړاندې کړه صحیح ده استعفا مې ورکړه سبا اول د جون باندې رخصت کړم 3 میاشتې پس ته وطن سقوط شو زه تاسو فکر کوئ زه خو کوم دغه نو ما 2003 کال کې په اچین او بدخشان کې کارخانې د مواد مخدر منګه جنرال عادي خالد جوړ کړ قطه صفر په شکارقله کې جوړ شلو 14 کاله منګه په سختۍ سایمان سبان شلو زه عادي ډګرمن وم خو اشرف غني خدا هغه وکړ راي وسول چې ته موین امنیتي شه زارۍ مې وکړم رئیس صاحب زه دومره نه ماته جوړ نه دی د موقف ته ما موینیت راغوړې نه ویل زه ولې استکم پشت اشرف غنی صاحب خود کړی دا زه را کم سیاسي نه پلار نه ماته موقف وخت کې اشرف غنی د لاس قیامت کار نه اهل تسپارل یو دا په دې معنا ورکړي چې تاسو قاری صاحب په جرمني کې د خپل لوبې کا په جمهوریت کې ته وتښتېدلې اخو موږ جنگونه کول ته په جرمني کې ناس په ټیک ټاک کې د خبرې کولې په جرمني کې ما غول خړل خیدل جنرال مش دي خر ملت ته نظامت وستو دي خر ملت ته چې پیچ و نه پوي د موږ تزامت ست شپې چاپی والی بدم کړی چې چاپی والی ناشکر ملت بل نسی تا استعفا ورکړل ډار نه تو خدای جنرال د غستې وي موږ تاسو په بچه قاری صاحب ته په ډار باندې نه پويږي ما دسي وجلې چې مغزه مې ته باد کړی دي پښتنه کاکسونه مې را سره دي وای جنرال صاحب ته چې خبر نه 15% طالبان به منګه هر کال وجل 15% به ټول استعفا ورکړه تا په سخت حالت کې استعفا ورکړه او ملګری د پری خو په برټش پاسپورت باندې وتل لاړلې که څوک برټش پاسپورت لري دا غیم دسه حکم څوک چې جرمني پاسپورت لري دا غیم هم دسه حکم زه درته وایم چې رئیس جمهور ماته استعفا وکړه زه سبا ورځ د استعفا د کاپي درولېږم استعفا مې ورته ولیکله ور مې کړله ته وایې نه زه جنرال صاحب تاسو سره بس بعد بس ښځو ته خبره ورسوله وایي تا ښځه د مونږ خور ده زه ما چاته هېڅ شی نه دي کړي ښه نه مې چا خور ته خبرې کړي نه مې چاته بد خبرې کړي دي تاسو پرون احمد مسعود سره ناست وایي نن راځئ بیا ورته وایه چې عیسی جاسوس دی دا پلو پلبیني مه کوئ قاري صاحب پلو پلبیني مه کوئ افغانستان ته فکر کوئ زه تاسو ته وایم چې دا طالب ښه دی که خراب دی پاکستان ته سقوط ورکوي مسعود د وطن نه ده ته چې د میلر سره کښېنې ته چې طالب ته تقدس ورکوې زه به احمد مسعود سره نه کښېنم قاري صاحب زه به د جنرال صاحب نه یوه پوښتنه وکړم بښنه غواړم دغه هغه به هم لږ هغه کو لږ به یې دوستانه کو خیر نو دا خو انسانان دي قاري صاحب بدلیږي